بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په یوه کاري ورځ کې د هیواد د اتباعو لپاره د پاسپورټ غوښتنلیکونو پروسس کېدل. په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلي سره د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري کتنه او پر پاکستان د هند توغندیز برید او په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتوالی. د لوی او مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د غویي 18مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د پاسپورټ لوی رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د دغه ریاست د فعالیتونو او لاسته راوړنو په تړاو یوې خبري غونډه کې ویلي د غوښتونکو لپاره د زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د پاسپورټ ریاست کاري وړتیاوې لوړې سوي او د متقاضیانو غوښتنې په یو ورځ کې ته مرایل کیږي. ښاغلي حسیب زیاته کړه چې د دې ریاست تخنیکي برخه په بشپړه توګه تجهیز سوې او داسې سرورونه پیرل سوي او چمتو دي چې په راتلونکو 100 کلونو کې د افغانستان ډیریدونکي نفوس ته ځواب ویونکي دي. همدارنګه د پاسپورټ لوی رئیس وویل چې د بهرنیو وګړو لپاره د ویزو د صدور په برخه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته سوي دي. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلي سره وکتل. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دې کتنه کې په اقتصادي همکاریو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د کانونو په برخه کې د پانګونې په تړاو خبرې سوي دي. یاد وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي بیکدلي د کانونو برخه کې د افغان انجینرانو ظرفیت لوړولو ته چمتووالی ښودلی دی. ترکیه کې د اسلامي امارات سفیر محمد زبیر ودان په دې هیواد کې د قطر سفارت له سرپرست دکتر نایف ابن جاسم محمد ابن عبدالجبار سره وکتل. انقره کې د اسلامي امارات سفارت وایي چې دې کتنه کې د افغانستان او قطر د دوه اړخیزو دوستانه اړیکو سربیره د سیمې پر یو شمېر موضوعاتو خبرې سوي دي. هند تیر ماښام پاکستان کې نه مرکزونه په نښه کړل. د هند حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد ځواکونو د سندور په نوم عملیاتو کې د کشمیر په ګډون د پاکستان په 9 سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان پوځ منلي چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر 3 نقطو توغندیز بریدونه هم کړي چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو پر اساس پاکستان هم تېره شپه د کشمیر په سرحدي سیمو کې پر هندي عسکرو ډزې کړي دي. له عملتیاو مننه.